بیا هم د ځوانانو په خوښه بل رپورټ د کابل ښاروالي وایي چې په پام کې لري چې د ورزشي سیالیو په ترسره کولو سره د خلکو ترمنځ د پاکۍ فرهنګ تقویه کړي. په کابل کې د مواېتای رزمي لوبې چې د درې ولایتونو کابل، ننګرهار او لوګر ترمنځ پیل شوې، هدف یې د غوره لوبغاړو ټاکل او د ځوانانو هڅول چې په خپلو سیمو کې د پاکۍ فرهنګ ته لا نور هم وده ورکړي. په دغو سیالیو کې د درې ولایتونو د 14 لوبډلو نږدې 200 لوبغاړو ګډون کړی و چې په پایله کې 12 غوره لوبغاړي د ښاروالۍ منتخبې لوبډلې ته وټاکل شول. دغه سیالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې، کابل ښاروالي او د پوهنې وزارت لخوا ترسره شوې. مواېتای یوه رزمي لوبه ده چې لوبغاړي د سیالۍ پر مهال په آزاده توګه مبارزه کولی شي. بل پلو د یادولو وړ ده د مواېتای رزمي لوبه 15 کاله وړاندې په افغانستان کې پیل شوې او اوس مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې څانګې لري چې زرګونه لوبغاړي د دغې لوبې مینوال هم دي.